السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، نن یو ځل بیا ستاسو درنه حضور ته انلاین راغلم. الله رب العزت وګړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، زیات کرات ما نه خپل ملګري پوښتنه کوي، کمنټ کوي چې څنګه کولی شو خپله ایډي محفوظه وساتو، یعنې کوم هیکر دې ونه شي کولی چې زموږ ایډي ته لاسرسی ولري. دوستانو، دا ویډیو د دې په اړه ده، نو ستر امید لرم چې تر پایه راسره وګورئ او څو ډېر مهم اپشنونه چې باید په خپلې ایډي مو فعال شي، نو د دې اپشنونو فعالولو لپاره دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. انشاءالله تاسو په دې وتوانیږئ چې خپله ایډي مو له هیکرانو څخه محفوظه وساتئ. لومړی خبره، فیسبوک ته دننه شئ. فیسبوک کې موږ سره سیکیورټي کې یو څو اپشن دي چې ډېر زیات مهم دي، باید فعال شي ترڅو مو فیسبوک ته کوم څوک لاسرسی ونه لري. کله چې فیسبوک ته دننه شوئ، ډایرکټ به تاسو راشئ، په سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ ووهلو، هغې نه وروسته بیا به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړه، هغې نه وروسته موږ سره دلته یو څه خلاصیږي چې ډېر زیات مهم ټیپ ده، باید په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دې کې موږ سره یو څو اپشن دي، باید فعال شي. سیکیورټي اینډ لاګین باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کې موږ سره لومړی خبره چې کومه ده، 2 فیکټر اتنسیشن، چې ډېر زیات مهم اپشن ده چې باید مو په اکونټ کې فعال شي. په دې به تاسو کلیک وکړئ. د دې لپاره دا اپشن استعمالیږي ترڅو چې ستاسو اکونټ ته کوم څوک دننه کیږي، نو د هغې نه مخکې به تاسو ته 6 حروفه کوډ راځي چې ستاسو نمبر ته به راځي. هغه به تاسو لومړی ورته انټر کوئ، یعنې زیاتوئ. هغې نه وروسته به تاسو خپل اکونټ ته داخلیږئ. کوم بل څوک نشي کولی چې ستاسو اکونټ ته دننه شي. نو د دې فعالولو لپاره به تاسو لاندې ټیکس میسج سیم کارت دا به تاسو ځان سره آن کړئ. کله مو چې دا ځان سره آن کړه، دا به کنټینیو کوئ. وروسته له هغې نه آیا دغه نمبر ته د تاسو ته میسج راسي. کله چې تاسو خپل اکونټ ته دننه کیږئ، که چېرته دا وي دغه که نه لاندې لیکلی دي ایډ فون نمبر، کوم بل نمبر ورته ایډ کوئ مشکل نشته، نو دا به ځان سره بیا کنټینیو کوئ. کنټینیو نه وروسته دلته تاسو نه 6 حروفه کوډ غواړي، هغه ستاسو سیم کارت ته راسي. هغې نه وروسته بیا کنټینیو کوئ. وروسته له هغې نه چې ستاسو اکونټ ته کوم څوک یا تاسو داخلیږئ، تاسو نه به 6 حروفه کوډ غواړي چې هغه ستاسو سیم کارت ته راځي. نو هغې نه به وروسته ستاسو اکونټ فعالیږي، نو کوم بل څوک نشي کولی ستاسو اکونټ ته دننه شي. دویمه خبره، په سیکیورټي اینډ لاګین کې کله چې تاسو دې ته دننه شوئ، په دې کې موږ سره لاندې یو اپشن ده چې د ګیټ الارټس ان ریکوګنایزډ لاګین، د دې په نوم باندې موږ سره یو اپشن ده. دا به تاسو ځان سره خلاص کړئ. د دې په فعالولو سره کله چې ستاسو اکونټ ته کوم څوک لاسرسی ولري، یعنې کوم څوک ورته دننه شي، ستاسو اکونټ فعال کړي، نو د دې له لارې د فیسبوک اداره تاسو ته خبر درکوي چې په دې موبایل کې په دې سیمه کې ستاسو اکونټ ته کوم څوک دننه شو. نو د هغې نه وروسته تاسو که چېرته کوم بل څوک نو فیسبوک ته ډایرکټ پاسورډ او نمبر بدل کړئ چې ترڅو په هغې باندې بلاک شي. نو د دې فعالولو لپاره به تاسو میسنچر ما نوټیفیکیشن ان کړی ده. که غواړئ چې تاسو ته فیسبوک ته دغه خبر درکړي، میسنچر ته یې درکړي، یا د موبایل میسج هغه نمبر ته د میسج درته راسي. که هر ځینه ستاسو خبر غواړئ ترلاسه کړئ، نو هماغه ځان سره شی کوئ آن کړئ. زه راځم بیا به هم داسو ما فیسبوک آن کړی او ورسره څنګه میسنجر هم آن کوم چې ما ته د دا میسج میسنجر ته هم راشي. کله مو چې دا ځان سره آن که، وروسته له دې نه به تاسو فیسبوک ته کوم څوک دننه کیږي، نو د فیسبوک ادارې له خوا نه به تاسو ته میسج درکول کیږي، یعنې میسج به درته راځي چې ستاسو فیسبوک ته کوم څوک دننه شو. درېیمه خبره، په سیکیورټي اینډ لاګین کې چوز 3 to 5 فرینډز ټو کنټیکټ اف یو آر لاګ آوټ. د دغه اپشن په فعالولو سره به تاسو 3 یا 5 ملګري
ریښتونی ملګري ځان سره ایډ کړئ. کله چې کوم څوک ستاسو ایډي هیک کړي یعنې غلا کړي د دغو ملګرو په واسطه بیرته کولی شئ خپله ایډي ترلاسه کړئ. ډېر یو مهم کمانډ د دې له لارې دلته به تاسو راسئ ایډ نه نو دلته به تاسو خپل هغه ریښتوني ملګري ځان سره ایډ کړئ. دلته به تاسو د فیسبوک پاسورډ چې کله تاسو ورکړو نو هغې نه وروسته تاسو سره د ملګرو لیست درکوي. لیست کې خپل هغه ملګري ایډ کړئ کومه باندې چې تاسو ډېر زیات باور لرئ. نو کله چې ستاسو اکاونټ کوم څوک غلا کړي یا یې هیک کړي نو د هغې د دغو ملګرو په واسطه تاسو کولی شئ خپل هغه اکاونټ بیرته ترلاسه کړئ. په سکیورټي اینډ لوګین کې څلورمه خبره چې ډیره مهمه ده، که چیرته تاسو غواړئ پوه شئ چې آیا زما اکاونټ کوم بل څوک اوس کاروي او که نه، آیا کوم بل موبایل کې زما اکاونټ خلاص ده یا نه. د دې لارې تاسو کولی شئ خپل اکاونټ معلوم کړئ چې زما اکاونټ کوم څوک کاروي یا نه، که یوازې زه یې کاروم. نو دغه د ما سره لومړی سامسنګ ګیلکسي او G5 2019 کابل افغانستان. تاسو دغه موبایل ده په دغه ځای کې وچ شی ده، دا در سره اکټیو ده یعنې در سره آن ده او کوم بل چا نه دی آن کړی. که چیرته کوم بل ځای هم آن وي یعنې ستاسو اکاونټ کوم بل څوک کاروي نو دلته به تاسو ته خبر درکوي چې ستاسو اکاونټ اوس په کوم بل ځای کې هم فعال ده یعنې څوک یې یوز کوي. نو دا ډېر مهم اپشن ده. پنځمه خبره چې ډیره مهمه ده چې باید په خپل اکاونټ عملي کړئ. پنځمه دا چې دا یو منظم او قوي پاسورډ ټاکل د فیسبوک سکیورټي لپاره قوي پاسورډ ډیر اړین دی. موږ ډیر ځله خپل اکاونټ لپاره ساده پاسورډونه ټاکو، مثلا خپل نوم یا د ټلیفون شمیره او یا نور ټاکو، خو داسې باید ونه شي. د خپل اکاونټ لپاره باید قوي پاسورډ وټاکو. قوي پاسورډ په دې معنی چې د غټو او وړو تورو سربیره مختلف سمبولونه هم پکې وکاروئ. شپږمه خبره چې باید په خپل اکاونټ عملي شي، په خپل اکاونټ کې د تلیفون شمیرې ترڅنګ یو ایمیل اډرس شتون هم اړین دی، ځکه د هیک کیدلو یا کومې بلې تخنیکي ستونزې په صورت کې د خپل ایمیل اډرس څخه هم ګټه اخیستلی شو. اومه خبره چې ډیره مهمه ده، ډیر ځله به مو لیدلی وي چې موږ ته د فیسبوک کې ځانګړي تفریحي اپلیکیشن راځي. مثلا اپلیکیشن وي چې تاسو به 4 کاله پس څنګه ښکاره یا ولیکي چې تاسو 100% مینه ناک یا ریښتوني یاست. همداسې دې ته ورته ډیر نور اپلیکیشنونه کله چې موږ پرې کلیک وکړو هلته زموږ ایمیل اډرس او پاسورډ رانه غواړي یا هم اجازه غواړي چې ستاسو د پروفایل ته دې لاسرسی ولرو. که تاسې اجازه ورکړه نو تاسو ټول معلومات د یاد اپلیکیشن مربوط سایټ کې ثبت کیږي. اتمه خبره چې باید په خپل اکاونټ عملي کوي، زیاتره وخت مو کوم ملګري درته میسنچر کې ناپېژانده لینکونه رالیږلي وي، په کلیک کولو سره به درنه غواړي چې خپل ایمیل اډرس او پاسورډ داخل کړئ. له داسې لینکونو هم ځان وساتئ، ځکه دا لینکونه داسې جوړ شوي وي چې ستاسې ایمیل او پاسورډ هغوی درنه پرې معلومولی شي. نهمه خبره چې ډیره مهمه ده چې باید په خپل اکاونټ عملي کړئ، هڅه وکړئ په 6 ورځو کې حد اقل یو ځل د فیسبوک پاسورډ ته بدلون ورکړئ. د دې په ترسره کولو سره به کوم هیکر ونه شي کولی چې ستاسو اکاونټ ته لاسرسی پیدا کړي. که خپل اکاونټ په فردي کمپیوټر یا کوم انټرنیټ کافي کې خپل فیسبوک ته داخلیږئ نو د لاګین بټن له وهلو وروسته هڅه وکړئ د براوزر په سیف یعنی نیور سیف پاسورډ فار دیس سایټ کلیک کړئ ترڅو ستاسو پاسورډ په هغه کمپیوټر براوزر کې ثبت نشي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه الله رب العزت دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي، دا کوم رولز دا کوم قانونونه چې ما درته اوس وړاندې کړل او دا په خپلې آیډي باندې فعال کړئ. هیله لرم چې دا ویډیو مو تر پایه لیدلي او خوښه شوې مو هم وي. نو په وروستیو کې زما د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن ووایئ ترڅو زما ټولې ویډیوګانې تاسو پورې در ورسیږي. او که څوک زما ویډیو په فیسبوک صفحه باندې ګوري نو پاسې لینک شته دی،
د لیکنې ځای کې لینک هم شتون لري، په هغه لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو به زما چینل ته لاړ شئ او چینل مې سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه، الله مو مل شه.